د تعصب په بنیاد باندې هغه تیر یو څه موده مخکې د اختر په موقع د خوشحالۍ په موقع باندې هغه جواد حسن نومې پنجابي شاعر پښتنو ته په خپل شعرونو کې په سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون باندې دا ویلو چې پنجابي پښتون چې کوم دی دا نسواري دی، پښتون سمګلر دی، پښتون نه د ګډو بوی زی او پښتون په اختر لاندې. نو هغې ته ما یو جواب لیکلو او هغه ډېر د مجبورۍ په بنیاد باندې مې جواب ولیکه، خو د غزل د دې نظم نه مخکې که بغزاده دانش صاحب دې درمیان کې راغی، مهرباني به کوئ چې خپله توجه به نه خرابوئ. هغه نظم ستاسو مخې ته ږدمه چې موازنینه دې پنجابي ته زه وایم چې موازنینه خپله او ستاسو شجره راسپړم، نن ډېر مجبور شم ځکه ستاسو مخکې خوله راسپړم. ما خو ویل وطن مې تاج صوبې د دې لالونه، پنجاب پښتون بلوچ سندې د یو ګملې ګلونه، خو تاسو ټول عمر پښتون نه بغاوت کړی دی، تل مو پښتون بچي نه کرکه او نفرت کړی دی. که زه سمګلرم نو ګریوان به مې تار نه و بیا، زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نه و بیا. تاریخ که زه سمګلرم نو ګریوان به مې تار نه و بیا، زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نه و بیا. تاریخ راولړزه او زما د تورې شړنګ یاد دی، منم چې ستاسو هم په ټیس کېدلې لنګ یاد دی. زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم، زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم، په دین مین یم، اسلام پال او مذهب پال پښتون یم. او لږ شرم وکړه ته په جار باندې وې خان جاڼې، ارے رمضان جاڼې اور پټان جاڼې. زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم، په دین مین یم، اسلام پال او مذهب پال پښتون یم. لږ شرم وکړه ته په جار باندې وې خان جاڼې، ارے رمضان جاڼې اور پټان جاڼې. او د سر مسلم یم، زه د کیس عبدالرشید نوسیم، د سر مسلم یم، زه د کیس عبدالرشید نوسیم. تاریخ مې روڼ دی د خالد بن ولید نوسیم. اوس راته ته د خپل پنځو پیړو احوال ووایه، شرمېږه مه، راته کیسه د درمسال ووایه. ته خو غلام ابن غلام د غزنوي پاتې، ته خو غلام د احمدشاه ابدالي پاتې، ته غلامۍ کې د مرخټو خلجي پاتې، ته خو غلام د شابودین بابا غوري پاتې. ما نه پرون منله، نه نن غلامي منمه، او نه د وخت فرعون نمرود ته سلامي منمه. او ما ته د خپله ګرمالا او کرنډۍ مبارک، ما ته د خپله ګرمالا او کرنډۍ مبارک، تا ته د خپله پهاشي رمنډۍ مبارک. ما ته د خپله ګرمالا او کرنډۍ مبارک، او تا ته د خپله پهاشي رمنډۍ مبارک. او ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې، ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې، ته احمدشاه بابا پشان مرد میدان نه لرې، ته د شیرشاه پشانتې ښکلي مشران نه لرې، ته ملخان او دریاخان او باکوخان نه لرې، ته ملخان او دریاخان او باکوخان نه لرې، د مغل خیلو سردردۍ له خوشحال خان نه لرې، د پیرنګیانو مخنیوي له باچا خان نه لرې، ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې، ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې، ته ملخان او دریاخان او باکوخان نه لرې. د دې وطن چې په کارګل ګواه د نر کرنل شیرخان نه لرې، د سپورټس او گیمز میدان کې ښه اتلان نه لرې، ته جهانگیر خان او جانشیر خان قمر زمان نه لرې، په هر زمان مرد بحران اپریدی ځوان نه لرې. د سن 47 نه تر نن تا پاکستان وخوړه، او ما نه دې خاورې په زرګو افغان وخوړه. د سن 47 نه تر نن تا پاکستان وخوړه، او ما نه دې خاورې په زرګو افغان وخوړه. خو لا تر اوسه دې وطن کې د اختیار نشم، په لطیفو کې ستا ملنډو نه اوزګار نشم. پروردګاره
یا اختیار په پاکستان راکا یا د دنیا نقشه کې بیا پښتونستان راکا یا د دنیا نقشه کې بیا پښتونستان راکا یو جهان ډېر خو سجاد مفتي صاحب ډېر زبردست خوندور نظم مینوالو ته ډالۍ کو د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ د پروګرام مشر میلمه غوث الله دانش صاحب را رسېدلی دی او رنګ سات ته به راشي سټیج ته